جمهوریت یو د دې نسبت ته اسلام سره، دویم د جمهوریت خپل چې کومه دعوه ده په دې حیثیت سره هم په سوچ کو چې د جمهوریت خپل کومه دعوه ده یا څوک چې د جمهوریت تایید کوي مداحین دي هغه چې د جمهوریت د وجه څخه دعوی لري او څه فائدې بیانوي. آیا په دې حواله سره جمهوریت هغه پوره ده وعده سر ته رسولې ده؟ په دغه دوه جهاتو خبره کو. پرون رئیس خبره شروع ده، د خبره وضاحت وشو. په اسلام کې حاکمیت اعلی صرف دی الله ده، په جمهوریت کې حاکمیت اعلی د پارلمان ده. پارلیمنت کې کوم خلک چې قانون سازي وکي بس ما حرف اخر ده، هغه خبره ده. یو دا فرق. دویم فرق داو اسلام ووټ ورکون کی ووټ اغستون کی دې کې شرطونه وای. جمهوریت ووټ ورکون کی ووټ اغستون کی کې هیڅ شرط نه وای. اسلام د جنسي مساوات نه دی قائل، جمهوریت د جنسي مساوات قائل دی. نر او ښځه په تمامو صفاتو کې یو بل سره برابر دي. اسلام د دوو جماعتونو یا د ډیرو جماعتونو پرټیو چې خپل مابین کې تشنج او تنافر د دې اجازه هیڅ کله نه ورکړي. او جمهوریت د دوه پرټیو یا د ډیرو پرټیو نه بغیر د جمهوریت تعریف یا تصویر دا داسې ده لکه د انسان په باره کې چې څوک وایي چې انسان حیوان لا نطق توای، د دنیا په مخ باندې به انسان لا نطق ونه وي. اسلام د دغه نفرتونو اجازه نه ورکوي کم چې جمهوریت ورکوي، بلکې تقاضا ده. اسلام کې مدار د فیصله کتاب او سنت دي، موافقت د کتاب او د سنت سره. جمهوریت کې مدار د فیصله نفس اکثریت چې ډیر خلک په کم طرف باندې. بل امتیاز ده اسلام د مشورې درس یقینا ورکوي، د اجتهاد او د استنباط درس یقینا ورکوي، خو نه په مسائل منسوساو کې. بعض اعمال احکام مسائل منسوس دي په قران کې صراحتا، موز، روزه او داس وغیرہ. دې کې د قانون سازي یا د مشورې یا د کثرت او د قلت اس دخل مداخله نشته. کم چې مسلمات قانون سازي به کوي مسلمانان، ځکه ټول مسائل خو په کتاب او په سنت کې صراحتا نه دي ذکر. وقتن فوقتن د زمانه او د مکان د تغیر او د تبادل د تحولات په بنیاد باندې نوی نوی مسائل پیدا کیږي. د نوی مسائلو د فرع حل پکار ده، حل د پر استنباط او اجتهاد پکار ده. نو اسلام هم د قانون سازی د اجتهاد په صورت کې اجازه ورکړي انسانانو ته او مسلمانانو ته، خو مشروط ده په دې شرط چې دا اجتهاد او د استنباط دا په منصوص احکامو کې نه او د دې نتیجه به داسې نه چې یو څوک استنباط او اجتهاد وکي او دا نتیجه په برآمد کی چې هغه د صریح النصوص او صریح الضروريات د اسلام سره په ټکر کې وي. پارلیمنت ته بل راشي او د دې خبرې اجازه ورکړي چې سود باید جایز شي، سود باندې باید منکر او بار شروع کو، د دې اجازه نه ورکړي په خلاف د جمهوریت. چې جمهوریت کې د مشورې د پر څه پابندی نشته چې په دې خبره به مشوره کیږي او په دې باندې کې هر موضوع راتلای شي جمهوریت کې او په غي باندې باس کیږي. په هر موضوع باندې چې باس وشي نو کثرت رائے چې کم طرف ته لاړ شي بس په غي باندې فیصله ده. په کثرت رائے کې هم د دې څه شرطونه مرتونه نشته چې دلیل شته نشته، کتاب او سنت سره برابر دي نه دي برابر. د بل امتیاز ده. او ما پرون درته وایي چې پکې زیاته او خطرناکه خبره ده هم ده چې اسلامي او شرعي مسلم احکام چې پارلمان ته د جمهوریت په لار باندې راځي نو حالت به نافذ کیږي چې پارلمان یې پاس کی او پارلمان چې ترڅو نوی پاس کړي نه نافذيږي. نو د خو صراحت دا مطلب راوته چې د انسانانو رأی حاکم ده او د الله پاک سره حکم محکوم. او سوره احزاب کې الله پاک ویلي چې یو ځل الله او رسول د الله فیصله وکړي یا مسلمان ته پکې خيار او اختیار د کم ځای. بل غټ امتیاز ده په اسلام کې یو څوک چې امیر او مشر والی ولسوال قاضي جوړ شو د اصول مسلمه مطابق شروط پکې متحقق
دین بعد د معزولول یا د ختمول تر سوچ شرعي موجب نه موجود د معزولول یا د ختمول یا د حکومت نسکورول ختمول حرام دي شرعا دا ناجائز دا اختیار صرف امیر المؤمنین ته حاصل خلیفہ د مسلمانانو ته حاصل لنکای قاضی لنکای والی لنکای ولسوال فلان و فلان دیکھ دغه نقصانات پیدا شول لہذا معزول کا په خلاف د جمهوریت چې جمهوریت کې هر سلور کاله بعد یا هر 15 کاله بعد بلا موجبه بلا باعث حکومت نسکولی دنیا کې یا 15 کاله یا سلور کاله بس دا بیا ختمي د جمهوریت او د اسلام خو یو بل ته نسبت نه جوړیږي د دوه شیانو په منځ کې کم از کم یو اشتراکي د غنبادي خلک امتیاز غواړي د انسان او د حمار په حیوانیت کې امتیاز اشتراک ده یوم حیوان ده بل حیوان ده په د جزء اول کې اشتراک ده په جزء ثانی کې به امتیاز غواړو نو د انسان په تعریف کې مونږ وایو چې حیوانو ناتکون او د حمار په تعریف کې وایو چې حیوانو ناهکو جمهوریت او د اسلام په تعریفاتو په جزء اول کې یو بل نه اختلاف ده اسلام کې حاکم الله ده او جمهوریت کې حاکم پارلیمنت انسان ده لندا پارلمان کنه وای انسان وکم من فرق بینهم ابنس کې څومره فرق بعض خلک پارلیمنت ته شورا وای دا پارلیمنت په جمهوریت کې بعینه مجلس شورا ده د امیر د پر په اسلام د مجلس شورا او د پارلیمنت په منځ کې د اسمان د زمکه فرق مجلس شورا قانون ساز نه اته د قانون سازي اختیار نه او بیا کوي هم په هغه مسایلو کې چې کم په کتاب په سنت کې نه راغلي په خلاف د جمهوریت او د پارلیمنت هغه مجلس ته چې مجلس قانون ساز تعریف هم دغه ده دغه نه یو ګره دا قوامیس وګوره د پارلیمنت ټکر وګوره نه ټکه او دغه معنا او بیا وګوري مجلس قانون ساز هغه اداره چې قانون جوړي تعریف هم په دې باندې کې دغه شان شورا د امیر المؤمنین د مسلمانانو چې کوم بادشاہي او شورا او ارکان د شوري تعین د ارکان د شوري د مجلس شورا د پر یک بلاغن شرایط اصحاب الحل والعقد دا بوي صاحب الرأي بوي کم چې د امیر د پر شرایط دي راضي ان شاء الله عدالت په پکې موجود وي علم به تدبیر الامور په پکې موجود وي شجاعت په موجود وي علم په مبادیات د اسلام په پدې کې موجود وي بلکې د امیر المؤمنین او د خلیفہ د پر متقدمین علما کرام اجتهاد شرط کو چې دای به مجتهدي دا شرطونه د مجلس شورا د پرام دي او پارلمان ته چې کوم خلک د جمهوریت په لار باندې ورزي دا شرطونه ورکشته الته خدا سي د جوهال مجموعي د جوهالي دلته ووټ جوهال ورکي په خپل کلی کې تاسو وګورئ په کلی کې بیا کله خلک ډيري کا عقلمن دي بیا کله خلک ډير نو چې بیا کله خلک چاته ووټ ورکي نو هغه بیا کله بلته دروم نو هغه غریب بیا دومره زیات جاهل وي چې د سخت په ځای باندې بیا غوته لګي او غوته کله په یو ځای لګولي او کله په بل ځای لګولي د غوته لګولو پته نه ورته راځي چې غوته کوم ځای ولګي دی وجنه افلاطون ته منسوبه ده چې هغه فرمایي چې جمهوریت دا د جاهل ترین مخلوق حکومت یو انګريز د کارلایل نومي هغه وایي چې جمهوریت دا د بیوقوفو خلکو حکومت هیڅ یو اصول پورت ورکون کې او پورت غستون کې کنهشته دا بس ویلا بلا چې ډېر خلک کم طرف ته نو هغه سلایل ته وروا اوس کا څوک داسي وایي چې مثلا په دغه جمهوریت کې بس نقصانی چې یو سړی دی یو ځای نه په کثرت رائے باندې پاس شي ډېر رائے واخلي او دغه هم شروط موجودي په دغه شروط موجودي عدالت پکې وي شجاعت پکې وي علم به تدبیر الامور پکې وي او د خلک چې کوم ووټ ورکوي ډېری هغه کوم دا شروط موجودي ورته پارلیمنت ته چې د اعلان شي او د کتاب او د سنت پر روشنی کې لګیای د خدمت کوي د هواد د ملک قانون سازی خو کوي نه او که ضرورت راغی قانون سازی ته د کتاب او د سنت پرنا کې کوي دې کې څه تکلیف ده نو جواب ده چې خدا خو جمهوریت نشکنه زه په جمهوریت لګیایم خدا او جمهوریت نه ده چې جمهوریت وی بیا به دا خبره آزادۍ وی پته
ووټ ورکون کی اغستون کی پدې کې به ازادي دا شرطونه مرتونه بنئ چې دا صاحب الرأي دا صاحب الرأي اله د عمر شرط وای ووټ ورکون کی د پاره اتلس کاله او اله د عمر شرط بمی ووټ اغستون کی د پاره 25 کاله نور شرطونه مرتونه نشته پر جمهوریت او پارلیمنت یا پارلمان د جمهوریت د اصول مطابق هغه سره قانون سازی لازم ده تعریف هم داسې کیږي د کشنره وګورئ چې څومره هم د انګریزي د ټکو مناګانې کوي پارلیمنت منال ته پکې وګورئ منایم دا کړی دا مجلس قانون ساز خو بیا خو جمهوریت نشه زه په جمهوریت باندې لګیا او دا جمهوریت نه دا خو بل یو نظام موږ جمهوریت باندې خبره نو چې جمهوریت وی بیا به د ازادۍ ضرور سره جنسي مساوات سیاسي مساوات وجود د ډیرو فرقو پارلمان به آزادی په قانون سازی کې د بشر د حقوقو په نام باندې به هر نخره جایز هر خلاف عقل هر خلاف تهذیب عمل به د بشر د حقوقو په نوم باندې دا جایز وي اقتدار اعلی به د انساني دا شین ټول ور پر ضروری دي اوس جمهوریت اوس اوریجنل جمهوریت اوس حقيقي جمهوریت دا حقيقي جمهوریت اوس د اسلام سره خپل موازنه به خپل نتیجه ته پلاس باندې نو دا د جمهوریت هغه نسبت ته چې اسلام ته ما درته یو ښه کتاب ماته وای الديمقراطيه وعلاقتها بالاسلام په وی خبره باندې بحث کړه جمهوریت اصل واخلي حريه العقيده حريه الراي المساوات الجنسي په وی خبره باندې بحث ده اول عنوان کې د جمهوریت د ارکانو دغه نه بعد کتاب او سنت پرانا کې اوس په باندې بیا بحث کوي الديمقراطيه وعلاقتها بالاسلام اردو کې یو دوه درې کتابونه دي کڅوک د اردو سره بلد عربی سره بلد ویا غش اردو سره بلد وي فتنه جمهوریت دویم کتاب ده جمهوریت یا خلافت تقی صاحب کتاب وګوره اسلام اور سیاسی نظریات دا خو آسان د هر ځای ملاوي او د نور کتابونه والله والله نو ته وګوره چې د څومره علمي بحث کړه دیوبند علماو کې هیڅ داسې یو عالم مفتی شیخ الحدیث محدث مفسر فقيه به پیدا نه کوي فتاوی ډکه دي ټوله حکیم الامت اشرف علی تنویر رحمه الله فتاوی اشتدا دغه شان مفتی شفیع رحمه الله دغه معلومات ستدي کتابونه اشتدي دغه شان مفتی رشید احمد گم مفتی رشید احمد رحمت الله علیه احسن الفتاوی وګوره چې کوم وفات شوی علما دي دغه کتابونه وګوره او چې کوم ژوندۍ علما دي دا وګوره هیڅ هم په اس حرف ما سره هم د جمهوریت تایید یا مدح نه ده کړ ردود کړی دي مدح نه ده کړ زمونږ استاد شیخ حسن جان شهید رحمه الله هغه انتخاباتو ته ولاړو کله چې وټونه وګټل پارلمان ته چورغه یو څو ورغه دا څه خره پکې وسی استعفا ورکړه دا ټول خره دي پرې خاطر او بیانونه به تاسو اوریدلی وای دا د خرونو حکومت جمهوریت کې ټول خرونه وي به وقوف خلک به تعذيب به اخلاق تاسو پارلمانونه کتلی دي جلسونه بهر تقدیر دای نسبت څه د اسلام سره دا ما مختصره خبره ته ماته چې اوس دومره وخت هم نه غټ غټ کتابونه مستقل په لیکل شوی دي په هر موضوع باندې کتاب اوس او غټ غټ اصول من ذکر جمهوریت چخپله کومه دعوا لري فی نفسی جمهوریت باندې خبره کو چې جمهوریت خپل کم خبره داوا لري آیا جمهوریت بده کې کامیاب ده جمهوریت کې غټ کمال د دوی دا ده چې جمهوریت مثلا خلک مدح کوي وې دې کې د عوام حکومت وي د عوام اختیار غټ مدح نه غټ امتیاز د جمهوریت دا ده د عوام حکومت د عوام په کې اختیار اسه په ایمان وایي د عوامو اختیار وس پاکستان حالات ته چوغوري جمهوریت ته وسلم دومره ګرانی په خلکو راغلی دا چې په هر کلی کې در نه په هر کلی کې در نه د عوامو چې اختیار وای نو عوام کم شي چې په 100 روپۍ ملاوي دا اوس په 100 روپۍ او په 1500 او په 1000 روپۍ ملاويږي د عوامو دا خوخه ده خو یو دوکه ده د عوامو اختیار صرف یک یو ورځ به په کوم ورځ باندې چې د ووټ استعمال کی خود د دوی د ووټ احترام خو نه کیږي دا خو ظاهر کې و دوکه ده چې زید 10 وټونه غټلې دي او عمر 1500 وټونه غټلې میډیا باندې دا شایراج
د زید 10 وټونه خودل او د عمر 1500 وټونه خودل دا څه نور مخلوق ته چې دا خبره کوي بار میډیا ته راوځي. خو بیا هم چلو کته نظر د دینه د عوامو اختیار صرف د جمهوریت په 15 یا 4 کالو کې هغه اول ورس چې کوم وخت د کور نه راوځي ولته ګوته لګای او یو کاندیدټ یا یو امیدوار هغه ته د ووټ یا رای استعمال دا ورځ د اختیار دین اخ طرف ته نه د کاندیدټ خپل عوام وین نه عوام دایمي دغه عوام چې د تور درومي د خدای واسطه به ورته لاټه نبی لمبر ورنه باندې دا چاوي چې د عوامو حکومت د عوامو اختیار ټول درو په نفسي په خبره کې دا ناکام غټه دا وایدا چې د عوامو اختیار ده د عوامو حکومت ده په کوم وخت کې چې د یونان بلا واسطه جمهوریت و کوم وخت کې چې یونان کې بلا واسطه جمهوریت و ابتدایي حالت الته بالکل د عوامو اختیار خبره صحیح و ځکه الته جمهوریت چونکه آبادی د انسانانو کم و نو د جمهوریت اصول بداسي یو کلی ته یو نوې واقعا راغله یو حادثه برا بس دا کله ټول برا جمع شو آبادی به کم و او په دې خبره به مشوره شروع هر یو انسان به په قانون کې په خبرو کې حصہ واغستله نو چې کثرت رائے به کم طرف ته شو او پغه فیصله کله چې د یونان دار ریاستونه ختم شول د جمهوریت دغه دعوا چې د عوامو په دې کې حکومت دی او د عوامو اختیار دی د امر سره سر خړلای متوي چې د عوامو صرف 1 ورځ اختیار په د 15 کال د جمهوریت کې 4 کلونو د جمهوریت په کوم ورځ باندې چې د غریب د کور نه راوځي او ته دا ووټ استعمال هم بدا ورځ د اختیار بس اختیار به ختم چاته چې ووټ ورکړی دا هغه په دوربین کم نه وي او تاسو تجربه وکړئ چاته د کوټ ورکړی په دا منطقه کې مثلا تا غسړی ته ورشه اوسره ملاو شه اختیار دی ته وای چې کم څوک انسان د ستا پر رای باندې پارلمان ته تلای هغه د ستانه داسې ورکی لکه د غوی پاس غخونه چې څومره ورک دي ته اختیار وای د عوام دویمه دعوی هم دروغ دي یعنی جمهوریت د سر نه تر خپو پر ټول دروغ وې په جمهوریت کې په کثرت رای باندې فیصله کی هر ځای کې تقریبا دی وی عہده د پر 2 3 4 کسان ولاړ فرض کا 3 کسان وس ولاړ ایوه عہده ته ایوه منبر ته زید ولاړ عمر ولاړ بکر هم ولاړ زید 3000 وټونه واغسته عمر 2000 وټونه واغسته بکر 2000 وټونه واغسته نو د جمهوریت د اصول مطابق زید کامیاب دی عمر او بکر دواړه نه کا ځکه چې د زید ووټ ډیر د 3000 د بل 2000 او د بل 2000 لیکن در حقیقت په اقلیت باندې فیصله وشوه یعنی 4000 کسان وایي چې زید د پارلمان ته نه دی او 3000 کسان وایي چې زید د پارلمان ته لاړ شي او تا فیصله په 3000 کړي نو دا په اکثریت باندې فیصله وشوه کدا په اقلیت باندې فیصله وشوه د زید کسان کا زیات دي خو یوازې د عمر په نسبت باندې زیات دي 2000 دي دا 3000 د زید کسان کا زیات دي یوازې د بکر په نسبت باندې زیات دي چا 2000 دي دا 3000 دي اما د بکر او د عمر د دواړو وټران چې ورته وایي او ټي ورکړي دغه عادت د نه زیات نو فیصله د کړي د پاکلیت باندې او داوا د دا چې فیصله کومه په اکثریت دام درو نو د انساني بنیادونو سره هم یعنی په دنیا د خدای پاک کې دومره جاهلانه طرز حکومت د دنیا په سر باندې نشته لکه جمهوریت انساني بنیادونو باندې قطع نظر د اسلام انسان د خپل تجربه او کې په کلیواله سطح سره استا په کلی کو خيار خلک ډیر دي کبي عقل ډیر او واجبہ خبره ده کلی ته چې بل معاملې راځي یا د قومونو جګړه راځي د قومونو مابین کې اختلاف راځي یا د کلی او د حکومت په منځ کې څه خبره راځي نو الته هم دغه جهال او د عوام خلک جمع کوي چې تاسو څه وایي خو په کلی کې مشران مخصوص خلک ملکان علماء او خيار خلکی شاذ او نادر کم خلک حکم کې یو یا دو کسان دا راوغواړي او جرګشي الته ورش د حکومت سره خبره کوي او د بل قوم سره خبره کوي جمهوریت چې خن نظامی خو بیا په هر میدان کې خن نظام پکار دا د قومونو خپل مابین کې کومه فیصله چي کی دلته د عوامو نه راغونډي
د قومونو خپل مابین کې چې کومه فیصله کې او دا مشران لري د ملکانو په صورت مثلا دې کې د تهدید په اعتبار د زمانه ول نشته او منا ده چې انسان فطرت نه مانی د انسان فطرت خلاف. بل غټ امتیاز د جمهوریت د لپاره چې دوی وایي هغه وایي چې په دې کې د بیان ازادي ده. دا د بیان ازادي سمانه مونږه خو چې څومره ولیدل په خپل تجربه کې د بیان ازادي الله او د رسول نه ما سوا الله او رسول ته بد رد ویلو نه ما سوا بل څه شخه مونږ د بیان په ازادي کې نه ولیدل. یعنی بیان ازادي ده چې الله ته بد وایا او رسول ته بد وایا بس دا د بیان ازادي ده. که بچا باندې تنقید کوي بچا د پارلمان نه بیا تختی تنقید نشي برداشت کوي. په پارلمان کې که حق خبره کوي او ازادي خبره کوي نو ته به خنجر ور سره دی او خنډره ور سره دی بیا فورا در پسې راو بس. د بیان ازادي دي ته چې د ظالم د ظلم خلاف خبره کوي به ټلیفون در نه کټ. د بیان ازادي دي ته کم انسان چې نعوذ بالله یا د پیغمبري دوا وکي یا نعوذ بالله توهین رسالت وکي یا الله سبحانه وتعالى په باب کې یا قران کریم او د اسلام په باب کې بدر دوی او ته په غبنه تنقید کوي به درته نه دا د بیان ازادي ده. بیان ازادي دي ته بیان ازادي خود دې ته وایي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه خطبه ته پاسه دوی چوغې اچولې نو یو د غر ولا سړی غرسنای سړی ورته پاسه د ورته صاحب دوی چوغې دي اچولې دي او موږ په وجود باندې وای و چوغه ده او موږ ته تقریر کوي نو اول د دوه چوغو او دوی چپانه دي اچولې دي دغه جواب راکړه دویمه د کم ځای پیدا کړی چې ته موږ ته تقریر کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شکریا ادا کړ شکر چې تا که دومره جرأت پیدا شي. البته په دې په کوم ته بدګمانه نشي ستا حق نه نه والا یو زما خپل دا او ما دویمه چې د ما خپل زوی عبد الله ابن عمر راکړی دې ته د بیان ازادي و ځان باندې برداشت د بچهان د ځان خلاف خبره برداشت کوي. نو بهر تقدیر د دې جمهوریت چې خپل کم یو داوی دي په دې کوم ناکام نو خو فیصله کی په کثرت رائے باندې ټول درو کثرت رائے باندې او نو په دې کې د بیان ازادي شته نه په دې کې تحفظ د حقوقو شته نه په دې کې د انسانانو حقوق شته نه په دې کې سبل داسې یو دی کمال څه یو خبره شته چې یو انسان و چې اراده هو په دې کې د کمال او نقصانات څومره زیات بددیاناتی دا د جمهوریت سره لازمه د خپل حریف انتهایی تذلیل د خپل حریف او د مقابل دغه په خلاف هر قسم پروپاګاندا کول او دغه تذلیل دروغ او د دروغ وعده څومره زیات دروغ چې د جمهوریت په وخت کې په د ملک ویل کېږي دومره دروغ د دنیا په سطح باندې چیرته نه دی ویل شوی. هر امیدوار چې راځي زبا بیا داسې وکم او زبا داسې وکم او زبا داسې او د ملک ته به داسې کوم د کلی ته به داسې کوم داسې او چې کله د پارلمان ته لاړ شي بیا ټول خبرې ویل شي. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله فرمایي کوي نشي کوي نه وای ولا او په الله پاک باندې بدترین خبره هغه ده لګيږي چې یو خبره سره انسان په خله کوي او دای کوي نشي او کوي ټول درو او ظلم حربې دی او بل استعمال د مرګونو سزا شونه کوي او بل د جمهوریت هغه فواید بلا موجب دومره قومي خزانه په دې باندې تباکیږي دومره قومي خزانه تباکیږي مصارف کیږي بزایا مصارف کیږي ډیر خلک غریبان مصارف وکي او په لکونو کروڑونو روپۍ اولګي او د غریب ته دا پته نه چې صاحب زما په مقابل کې تنکای د اول نه پاستا تنکای د اول نه پاستا ډیر داسې هم شوې دي چې مثلا انتخابات په دې منطقه کې کیږي دلته دوه امیدواران یو بل سره ولاړ دي مقابل کې او بکسه په بل وطن کې ډکی بکسه د انتخاباتو په بل وطن کې ډکی او دلته ایله بل بس راشي دوله وشمنی اوشمنی بس پروپاګاندا وکي په رادیو او په ټي وي باندې راشي لمکی وګټل پرن کنه کا غریب خبرم نه نو دا قومي خزانه تباکی نو بر تقدیر دای مفاسد دی او دای نقصانات دیو جن افلاطون وایي چې دا جاهل ترين طرز حکم موږ ځان نه وایو حواله ورکړو یا د په دور کې کم جمهوریت او افلاطون یو کتاب لیکل په دغه موضوع باندې جمهوریه کتاب نوم هم دغه اخو یې لږ گزاره وا چې ما ته وې دی یونان کم وړه وړه ریاستونه
هغه وخت کې د عوامو بالکل حکومت و د عوامو اختیار دا خبره صحیح په کثرت رائے باندې به فیصله کړه هغه که دعوا وکړي نو بیا یو صحیح خبره و د نن سبا د یونان چې کوم ریاستونه یو ځل ختم شوی دي جمهوریت حقيقي خپل روح ختم کړ دا شان ارسطو دا شان لات هغه وای مودودی سه ودا د دغه دور لات منات ته خلق کې مبتلا نو دای اصل حقیقت ته چې ما درته و البته ما پرون د کیسه لک اجمالاً کړو چې هر هغه څوک چې په جمهوریت عمل کې اوس شریک شو نو بلا تعامل یا په جذباتو کې او په جوش کې راشي او فوراً د کفر فتوا ولګوي دا کافر دی او دا مرتد دی او دا جایز القتل دی دا علماء اجازه نه ورته خپل محدثین هم حصہ خاصه د جمهوریت عادت دی مجبوری وی کله دی یو خلکو خپل ځان باندې کوی ځان قوت ورته معلومي مقابل قوت ور معلوم دا غټه خبره ده چې ځان او پیژنې او مقابل مو پیژنې دا هم ډېر لوی ساده توپ ده چې ځان نه پیژنې مقابل هم نه پیژنې ځان ور معلوم می مقابل ور معلوم د مجبورۍ په اساس باندې په جمهوریت عمل کې حصہ ځان ته مجبوری محسوسه مجبوری دا وکنه ده د خو ځان ته اوس موضوع ده چې آیا واقعیتا مجبور یو کتنه خدای ځان دې پر یو تعویل لري عذر د تعویل باقاعده یو عذر ده چې په اسلام کې معتبر عذر د تعویل یو انسان ده یو شای په نخ کړ وایوش ایو مسلمان یو خطا فی القصد چې ورته وای نو ته ورته صاحب دا خو مسلمان دې قتل کړ ته واجب القصاص دا درته صاحب ما ګمان پیدا کړو چې دا انسان نه ده دا لیو ده دغه انسان باندې قصاص نه جاری کیږي ځکه عذر د تعویل لري یا عذر د سلري او د تعویل لري نو دا خلک مطلقاً چې اوس یو څوک د مجبورۍ په اساس باندې په جمهوریت عمل کې شریک شي د دې یو حصہ جوړ شي نو علما معتدل چې څوک اعتدال پسند دي هغه د کفر د ردت دا فتوی په نه لګ دا د خپل مجبوری ده د خپل ځان خپل معلوم د خپل حقیقت خپل معلوم دای به مجبور وي چې دا عمل وکړي د علماو په دې خلکو باندې فتوا داسې د کفر نشته ځکه جمهوریت کې مفاسد خدا ورید د اسلام سره منافات او ټکر او جمهوریت کې چرته صراحتا د الله پاک نه انکار چې الله بنه مانه یا د قیامت نه انکار یا د قران نه انکار یا د قران کریم د حدود نه انکار یا د عبادت نه انکار صراحتا پکې دا امور نشته خو یو طرز حکومت ده بس ته به ودرېږي څوک به وټونه دار کا ډیر شګو بس دی ودی ګټلا او کا کم شنو بس ودی پایدا تر دې حدا پورې دا حقیقت پارلمان ته بس هغه پارلمان به بیا قانون سازي نو دیو جن علماء کرام په دې خلکو باندې چې په دې عمل کې شریکيږي د کفر فتوا نه لګي نو دا سبب منه کوي چې هر هغه څوک چې انتخابات ته ودرېدنو بس د کافر مرتد واجب الدم واجب القتل او مباح الدم او بیا د باز خلک نورم پسې تیر شي وای د خزه او د بیا دا وینځي دیو دا نه نه کرتے ہیں تکفیر مسلمان کی شب و روز بیٹے ہوئے کچھ ہم بھی تو بیکار نہیں علامہ اقبال وای مونږم د باز مونیانو مزاج بیانوي باز مونیان وای چې مونږم څه بیکار خو نه یو ناس کرتے ہیں تکفیر مسلمان کی شب و روز مسلمان په تکفیر کې لګیا یو شپه او ورځ کافر کو بیٹے ہوئے کچھ ہم بھی تو بیکار نہیں مونږم څه بیکار خو نه یو ناس کار خو کو دا د کفر تک توره ټپم را غستې ده کله په یو لګو کله په بل لګو کله په بل لګو ابن سیرین ته یو کس راغی ورته خوب مې لیدو د خلکو په فروج می مہرونه وا خلک پرته او ما مهر را غسته او د خلکو په فروج باندې لګي مہر لګو په یو لګو په بل لګو او لګټه صاحب گمراه ما د ورته چې خدای دې په بنیادو بسا اذان به وخت کای په میاشت رمضان خلک سره وشاله مہرونه ولګه به وخت اذان مکوا قبل از وخت نو بهر تقدیر دا د کفر فتوی ملګوا نو دوی خبره یو دا چې جمهوریت اسلام جمهوریت نه مشرف کیږي په اسلام مخکې به ټکا ولګوي اسلامي جمهوریت مغربي جمهوریت دا د اسلامي ټکی مخکې لګول د جمهوریت نه دا جمهوریت مشرف بالاسلام نه ګرځي یا جمهوریت په اوس اسلامي صحیح
یو دا خبره ځان ته ده او حقیقت دا و چې ما درته ذکر کړ. اما څوک چې د مجبورۍ په اساس باندې د عمل کې داخليږي څه مجبوري وي دای د خپل علاقې بل خدمت نشي کوای، دای د دین نه تحفظ نشي کوای، دای د ګیر او د پټکی نه تحفظ په بلې طریقې کوای نشي، د ته معلوم د مجبورۍ په اساس باندې. نو بیا علماء کرام په دې د کفر فتوی نه لګای، ځکه ما ته وایي چې د کس صراحتن د ضرورت د دین انکار ورکې نشته چې الله بنه جمهوریت منا چې خدای نه انکار، جمهوریت منا چې قیامت نه انکار، جمهوریت منا چې قران کریم نه انکار، دا ورکې نشته. نو دا پکا معتدل دا اعتدال. بعض خلکو جمهوریت عین اسلام غړي، ماته یو مولا کتاب لیکل غریب ډیره هله زله کړي دا او هیڅ نتیجه یې نشته د کتاب. او بعض بیا داسې کفر ورته وایي چې بيخي مرتد حقیقتا ورته وایي څوک چې په جمهوریت عمل کې نفس شریک شي. نو ناس څوک پکې د یوسف علیه السلام په عمل باندې استدلال کوي. یوسف علیه السلام په کفري ریاست کې دا وزیر د مالیاتو نو وزیر د مالیاتو په مصر کې، او هغه مصری حکومت کفري حکومت د کفر په حکومت کې وزیر د مالیاتو پاتې شوی. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. په دې باندې استدلال. جمهوریت کې یو نقصان دا هم ده، جمهوریت کې تقیسه بیا وګورئ کتاب، یو نقصان ورکه دا هم ده چې په اسلام کې د طلب د عہدینا انکار، عہده مو دې بنه غواړي او دلته د طلب د پر خو تا خپل ځان ریکارډ کړی ځان دې ورته متعین کړی دا به ما ته خامخا راکوي. او په دغه باب کې هم دې په دې باندې استدلال کوي چې دا ګوره یوسف علیه السلام مې اجعلني على خزائن الارض، ما وګرځاو په خزائن الارض مطالبه یې کړې. نو دا استدلال ضعیف یو خو د دې وجه نه ضعیف دی چې وزارتونه دوه قسمه، یو د وزارت التفویض بل د وزارت التنفیذ. وزارتونه دوه قسمه، یو د وزارت التفویض دویم د وزارت التنفیذ. وزارت التفویض دې ته وایي چې یو څوک په خبره کې وزیر شو، تمام اختیارات د توسپرلای شي، د وی محکمې د مشر شو، بس تمام اختیارات د ته اوس پرلای شي، ورته دا شای بس ته خپل ثواب دي ته خپل علم مطابق ته چلاوه. زه ته نه پښتنه نه کوم، دې ته وزارت التفویض. بل د وزارت التنفیذ. وزارت التنفیذ عبارت ته دینا یو څوک دی وی محکمې دی یو وزارت دی یو ریاست مشر شي او حکم به 12 طرفه پیرازي، حکم به 12 طرفه پیرازي. د ده حیثیت صرف اور صرف داشي چې ني اول به مونږه تا خبرو چې دا خبره داسې ته به خلک خبر کې مونږ به تا خبرو او ته به خلک خبر. د ته وزارت التنفیذ. نو یوسف علیه السلام په مصر کې چې هغه مصری حکومت هغه بادشاہ د تکم وزارت ورکړی و د مالیاتو، او وزارت التفویض او وزارت التنفیذ نو. په جمهوریتونو کې چې کوم وزارتونه ورکول کی عام طور وزارت التنفیذ. نو قیاس د وزارت التنفیذ په وزارت التفویض باندې دا قیاس مال فارق دا یو. او بل دا چې د بعض روایتو مطابق یوسف علیه السلام باندې د مصر بادشاہ بقاعده ایمان راوړ. یوسف علیه السلام باندې مصر بادشاہ ایمان راوړ. د خو فضا دومره سزګار کړه چې اسلامی قوانین الته تعمیل کړه. په خپل ورور باندې چې مقدمات غلا و چلاوله، نو د کم شریعت مطابق فیصله یې پکړه د یعقوب علیه السلام د شریعت مطابق. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک. الله فرمایي دا تدبیر مونږ ورته جوړ کړو، یعنی قانون د بادشاہ مصر دا نو چې څوک چې غل وکي غل بزان سره نیسي، او مونږه تدبیر ورته جوړ کړو. دومره فضای سزګار کړو یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام چې مطالبه کړې ده اجعلني علی خزائن الارض، د ابتداء مطالبه نه ده کړې. دته د اول نه بادشاہ ویلیو چې زبتا ته درکوم یو څه انک لدینا مکین امین. دا زمون پته لوی سړای بادشاہ چې کله د خو په تعبیر باندې پوه شو وکاسته وی چې دا خو روباسه او بزان سره مشیر جوړو دته بزیو خامخه څور کوم. نو دته د وزارتونو د ورکولو فیصله د مطالبین مخکې شوی، خو الا بلا اختیار د تورک چې یو صدر قوم نو ته څه پات. یوسف علیه السلام په اواخ کې د قوم د حالاتو د مل حالاتو ته وکتل چې خلکو ته ضرورت د دې ده چې اقتصاد د خلکو مضبوط شي، او د اقتصاد د مضبوطیت لپاره د دوه خبرو ضروری ده، په وزیر اقتصادیات یا په وزیر مالیات کې.
یو دا چې دای ماهر په اقتصادي امور، دویم دا چې خائن ځان ته نه وای، ورته وی چې د دوه صفات په ما کې موجود دي. اجعلني على خزائن الارض، خزانه د زمکه ما ته وسپاره، انی حفیظ، یو حفاظت کوم، خائن نه، علیم وی مالیات باندې اقتصادي نظام ماته خلاص نو پای باندې څوک استنباط نه. جمهوریت کې یو غټه د جمهوریت نه کمی پر درته وخه. جمهوریت کې ما ته وې دوه غټه ادارې، یو ته مقننه وای او دویم ته عامله وای. مقننه قانون جوړاون، مقننه قانون جوړاون کی اداره. بیا په دې حواله سره ملکونه دوه قسم دي یا جمهوریتونه دوه قسم دي. د مقننه په حواله سره بعضو توای یک ایوانی، یو جرګه لري، یو ایوان لري. بعضو توای دو ایوانی، دوی جرګې لري. دو ایوانی دا زیات ته په دنیا کې. په افغانستان کې جمهوریت دو ایوانی ده، دوی جرګې لري. یو ته ولسی جرګه وای، پارلمان چې ورته، بل ته د مشرانو جرګه وای. افغانستاني لهجه ده، ولسی جرګه او مشرانو جرګه. پاکستاني لهجه ده، یو ته قومي اسمبلی وای، نېشنل اسمبلی، او دویم ته سېنات وای، سېنیټر. امریکا کې هم دو ایوانی ترتیب ده، التم دوی جرګې، یو ته ایوانی زیرین کانګریس وای، او دویم ته ایوان بالا سېنات وای. الته هم دوی ادارې، یو ته کانګریس وای او بل ته سېنات وای. برتانیا کې هم دوه دي، دو ایوانی ده، یو ته دارالعوام بل ته دارالامراء وای. یو ته دارالعوام وای او دویم ته دارالامراء وای. دا دوی ادارې ته څه ضرورت ده؟ اسیدا علامه اقبال چې د جمهوریت تخرطب وای، دا غریب دا ډېر سخت په د کنه اقتناعي پوه شوی. دا دوی ادارو ته څه ضرورت؟ یعنی چې پارلمان موجود ده، د مشرانو جرګې ته څه ضرورت ده؟ قومي اسمبلی موجوده ده، نېشنل اسمبلی موجوده ده، سېنات ته ضرورت څه ده؟ دوی دا دی. یو بل دا چې د مشرانو جرګې ته د افغانستان په لهجه، یا مثلا سېنات ته د پاکستان او د امریکای په لهجه، یا دارالامراء ته د برتانیې په اصطلاح په لهجه، دته ایوان بالا وای. او پارلمان، قومي اسمبلی، کانګریس، دارالعوام دته ایوانی زیرین وای. لاندې ایوان، باندې ایوان. ظاهره خبره ده چې باندې ایوان معنا چې دا به حاکم، او لاندې ایوان خو نام به کافی لاندې پي. خاطر د باندې ایوان یا د ایوان بالا سېنات چورته وای، د دې ضرورت څه؟ دوی وای چې د دې ضرورت ځکه پیدا شو چې پارلمان خو د قانون سازي د لپاره، قانون سازه اداره ته وای. او پارلمان ته چې د کم امیدواران را پاس کیږي وي چې دا د عوامو په اکثریت باندې، او عوام خو اکثریت د عوامو جاهلان لوپران دي. نو پارلمان ته هم اکثره خلک لګلي دي چې هغه بې استعداد دي، لوپران دي او جاهلان دي، ناپوهه خلک ده. هغه به د دستخط په ځای باندې ګوته لګي، هغه په سیاسي حقوقو باندې ترای جنسي حقوقو ترای وای چې جنسي ترای وکړه، داسې مخلوق به ورزي. لحاظ او قانون سازي مسله چې ده دا ډیره زیاته حساسه ده. قانون سازي مسله زیاته حساسه ده. نو د عوامو د ووټ یعنی دته دوی خپل هم قایل دي چې دا د بیوقوفو خلکو حکومت ده، خپل ورته قایل دي. د دویمه ادارې ایجاد هم ځکه کړه وای چون کې پارلیمنت دا وی د قانون سازي د لپاره، او پارلیمنت ته د عوامو د طرفه د خلک معرفي شوی دي، دا په قانون سازي پوهیږي نه، ای به استعداد خلک دي. لہذا بل داس یو جرګې ته ضرورت ده چې پغې کې په نورو بنیادونو باندې د خلکو انتخاب کړي، د عوامو په ووټ نه، په نورو بنیادونو باندې الته د خلکو انتخاب وشي. مشران، ماهران، قابل خلک، پوهه خلک اگر وغوښتل شي، ایوا ایوان او یو مجلس او جرګه جوړه شي. نو نتیجه دا راوځي چې ایوان زیرین دا لاندې چې کوم ایوان ده دا په قانون پاس، بیا به د دینه بعد دا قانون ایوان بالا ته لاړ شي. هغه ایوان بالا کې چې کم ماهرینی، ځکه چلته انتخاب خو د عوامو په ووټ نه چې نه اهل خلک وي، الته په نورو بنیادونو باندې انتخاب وي. نو هغه به سوچ پوهږي
چې د لاندې زنورو چې کم قانون را پاس کو د واقعي قانون دا که حماریت ده کچیر حماریت خو لري به کې ختم به او که قانون بس دوی به تایید د تایید نه بعد د ملک چې کم صدر وي اخته به حواله شي او د ملک صدر به اخرانه دستخط په وکی به د قانون دفاع او قانون تینا جوړ شي نو خپل گویا په دې قایلی چې دغه اولی چې مونږ ورلګو کنه د داسې یو مطلب د انسانیت دشمنی اولی چې واپس نو یو فایده نه کوي بل دا متوي چې دغه مشرانو جرګه یا سینټ یا مطلب دارالعمره د دې د وضع او بنیادی په دغه بنیاد باندې شوی چې دا به حاکم الان کې د قومي اسمبلی او د ولسی جرګې نه د هغه حیثیت د ټولو نه غورځیدلای اس حیثیت نه بس اسې پکې نه است پیسو ګټلو د پر چلو نه عملی توګه سره د ایوان بلا هغه حیثیت نشته کم چې د ایوان بلا د وضع په وخت کې هغه د پر کم حیثیت منل شوی هغه حیثیت نشته بلکې ایوان بلا د ایوان زیرین نه هم زیرینی اولاد بل دادا چې ما ته وای چې دوی وای چې د ایوان بلا دغه انتخاب د استعدادونو صلاحیتونو په بنیاد باندې الان کالته اس انتخاب په دوه خبرو نه په پیسو باندې خلک غستلای کی یو چې وای ور رایا په کروڑونو روپیا غستلای کی 3 کروڑه 4 کروڑه 4 کروڑ روپۍ مقابله څوک کوي دا ته خدای ابوبکر صدیق ایمان پکار دا ته خدای امام ابو حنیفه ایمان پکار 4 کروڑ روپۍ ته په میز باندې واچي او درته وای سیب بس دا د استادی کچره ماته دی وټرا او څوک دنه خبري کې نه خبروم یم نه دا پټ کیږي هم تور د انتخابات پټ هیڅ څوک هم نه در باندې خبرو نو البته به د استاد ایمان پته ولګي چې 4 کروڑ روپۍ واپس کې او دته وټ نه کوي خپل ځان او ضمیر خاص دا نه کوي دا په کوم بنیاد باندې چې ایوان بلاد جوړ د مغه بنیاد دوران ده استعدادونه په بنیاد باندې نه اوس په پیسو باندې خلک راستلای کی انسانانو نه بالکل تجارتی او د لیلا مال جوړ انسان نه دغه جمهوریت له برکته مال جوړ شوی حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې الله پاک فرمایي قیامت پر ورځ به یو څو کسانو گریوان ته لاس وراچو الله فرمایي حدیث قدسی ده قیامت پر ورځ به یو څو کسانو گریوان ته لاس وراچو یو د هغه انسان گریوان ته بلاس چوم چې مزدور باندې مزدوري کړی وي او هغه نه باندې روپۍ ځنې نیولې وي نه ورکړي دویم به د هغه انسان گریوان ته زلاس چوم چې اصیل انسان آزاد انساني خرڅ کړي جمهوریت خو اصیل آزاد انسانان خرڅي دا خرڅول نه دی به نور څه شي نو دیو جنا علامہ اقبال ہوئے ایک گریز از طرز جمهوری غلام پختکاری شو کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیا گریز از طرز جمهوری ترشد طرز جمهوری نا دا پریک دا غلام پختکاری شو پختکاری غلام شو تا اسلام پخ اصول در کردی دی صاحب الرأی او صائب الرأی دا خلق منتخب کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیا وی د دو انسانانو د دو سو خرونو د دماغونه د یو انسان فکر ناراضي 200 خرونو دماغ جمع کا دغه د یو انسان دماغ نه جوړي جمهوریت خدا مطلب د چې د 200 خرونو د دماغ نه د انسان دماغ جوړي یو انسان د ولار انتخاباتو ته هغه ته مثلا لسو کسانو ووټ ورک او لس وړه دانشوران دي علما دي کوی خلک دي انجینران دي ډاکټران دي پروفیسوران دي سبلا دا خود څه پوهه لري او سمج لري دا او دا غبل ته سلو کسانو وټور ټول قرآن جاهلان احمقان نه په ځان خبر نه په ملک خبر نه په دین خبر جمهوریت اصول خدا نه چې د سلو کسانو ته اعتبار خو دې خو منا دا چې د هر یو کس په مقابل کې د لاس خرونه راوچت کړی دي چې د لاس خرونه په مقابل د انسان کې او د لاس خرونه په مقابل د انسان نو ځکه دا یو ګریز از طرز جمهوری غلام پختکار شو تیر شه د طرز جمهورینا او غلام پختکار شو د پختکاری غلام شه کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نہ میں آیا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے و جمهوریت داس یو طرز حکومت ده چې پاغه کې انسانان شمیرل کیږي چې د غټونه څومره دی او د دغ څومره دی د غرای څومره ده او د دغ څومره ده تولا نہیں کرتے تللای کیږي پیمانه کیږي نه
چې دا دغته وټونه ورکړي دي دا د کمې پې انسان ده او دا بل ته چې ورکړي دي دا د کمې پې انسان دلل ملل ورکې نشته پښتنه نشته شهر نه پرسان جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا د بادشاہت جلالی د بادشاہت رعب او دبدباوی یا جمہوری تماشا یا د جمہوریت تماشے علامہ اقبال ډېر ښه خبرې وې دنیا کې د اسلام په خلاف باندې د اسلام په مقابل کې اسلام نه ما سوا دوه قسمه نظامونه دي خو یو بادشاہت او بادشاہت کې د یوې کورنۍ یو انسان ډېر لوی په باروب او په جلال انداز کې روان او یا جمهوریت ته او جمهوریت هم ته وي چې اصل تماشا ده اصل ګپ ده د انسانیت سره ټوکه ده مسخره ده نه خوال ده په انسانیت پورې نو ځکه دا وایي وی جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا کدے بادشاہت جلال وی یا د جمہوریت تماشا وی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتے ہی چنگیز دین چې د سیاست نه جدا شي بیا چنگیز خان او هلاکو خان زینه جوړ شي جدا هو دین سیاست تو رہ جاتی ہی چنگیز دین چې سیاست نه جدا شي بس چنگیزیت سے نه جوړ شي دین بنا پرې دا قران کریم یوازې د ختمونو کتاب نه ده د پارلمان کتاب د وای چې د پارلمان کې پروت یو خلک په فیصله کوي د کمل فیصله چې په قران باندې شروع شي ته بیا ګوره چې د ملک څومره خوند زبردست امن څومره خوشحالي به جدا هو دین سیاست سے تورې ځي نو دا خلک د غرب نه متاثر غرب ترقی کړي دا خو په ساينسي دنیا کې کړي دا نو دی خدا منانه ده چې د دوی هر حرکت صحیح ده په ساينسي دنیا کې ټیک د ترقی کړي دا په دې کې تم ترقی وکړي اسلام ته ویلي د ترقی مکو په ساينس کې اسلام خو درته وایي چې واعد لهم مستطاعت من قوه خ قوت پیدا د یو اټم بم جوړ د ته 3000 اټم بم جوړ کړه کچا معنی کړه دای میاشته وخت ته داس یو سیاره جوړه کچا پاس مریخ ته وخت مشتری او زحل ته وخت کچا معنی کړه لا تنفذون الا بسلطان فانفذوا قرآن کریم په سوره رحمان کې یو آیت علماء یو خاصه معنی دین چا معنی کړي ته ترقی مکو ته ایجاد مکو ته تخنیک مکو مونږ چې د عرب نه نفرت لرو خو د دوی د اخلاق او د دوی د کلچر دا غینه نفرت پادر مدر ازادي نسبونه ختم اخلاق ختم انسانیت ختم نو چې په یو میدان کې د کمال کړه نو دی خدا منانه ده چې د دوی هر حرکت معقول ده ته په هر خبره کې تقلید وکړه کما خبره کې چې دوی کمال کړه مغه کې تقلید وکړه جازي جوړ ده ته جوړ کا اټم بم جوړ ده ته جوړ کا نور ترقی کړی دي ته وکړه دوی خزر او بسلی دی نسب ختم کته مرو بس ته نسب ما ختم او ته نسب محفوظ کا دی جمعو کپڑے و بسل برابر ګرځيږي ته جمعو کپڑے مو باسه په دې کې څه ترقی نشته قوت افران علامہ اقبال یو بل شعر وایي قوت افران نه اسچنګو رباب وې دا د پیرنګیانو چې کم قوت تای دا د رباب د ټنګ ټکور نه ده چې دوی ربابونه ډیر والی دي د ډولونه ډیر والی دي هغه د وجنه دومره مخکې لاړه نظر رقص دختران به حجاب دا دای چې دومره مخکې تللی دي نظر رقص دختران به حجاب دا د دې وجنه نه چې پر بند خزه وګډولې ته خو په دغه شیانو کې تقلید کړ په دغه شیانو کې تقلید کړ ډولونه وډمګوي خزه بار تر وباسه خزه وګډوي خزا داسې او خزا سړی مونږ سړی په عذاب دي سړی کې متعلم نشته سړی مولا تر اوسه پر خپل نوم نشي لیکلای د پارلمان خلک هم تر اوسه پر نوم نشي لیکلای سړی نرینا هغه د دستخط په ځای بیا ګوتې لګي په غزا دا ته لا د خزو کم درغله نو دا بل سنې دی هم دا د غرب نه تاثیر ده غرب نه ما متاثر کړه خپل اسلام باندې فخر وکړه خپل قران باندې فخر وکړه خپل تاریخ باندې فخر وکړه اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں علامہ اقبال وایي وی روای خلا بهاری اغرزوا لاندې شنو گند او بوته اغرزوا نئی تهذیب ک انډه ہے گنده دا د نوی تهذیب د نوی رڼا د غرب نه رغله فکر مفکوره د دې چې کومه اگئی دي دا ښه اگئی دي بدبودار اگئی دي دا د تا د صحت پر سبب نه ګرځي دا د ستاد مرض د پر سبب ګرځي دوی خپل هم ځنه پزاب دي امریکایان چې کله غته وخت لمیاشت دي بیا د امریکای څوک وزیر و دغه نه چا انټرویو اغسته ورته وی صاحب تاسو ډیره لوی ترقی وکړه چې میاشته وختای خو په امریکا کې صدا څه تکلیف شته چې تاسو ځنه علاج لا علاج ورته خپای
وی اول نشته وی دا خزم مبارتر او بصری دي صاحب اوس په کور نشو دنه کول د سي آزاد شو دومره ازادي خو نه په کار څومره چا بستی د اروپا په معاشره کې د غرب معاشره کې خلکو ته میند نمونه ورزي چې مور مې پلانای ده دار نوم نه ورزي د صرف واهیات نه لکه دا په سند باندې رسیدلې خبره مشاهدتن مونږ ته خلک کوي روسیا ته لاړشه یو کس په شپږ خزې به کړي تعلقات یې سره ایوه خزې به د شپږو خوندانو سره تعلق شپږ خوندان به ګرځي نو کم شي کې چې دای کمال پیدا ده او ما کې ته کمال پیدا کوي کپای کې تقلیدي وکړه څه بده خبره نه ده دای مادي وسایل دومره عروج ته رسیدلې دي اوج ته رسیدلې دي ته په غنم ذهني ته په غنه ذهني په غنه تکلای تاسو رضی الله په خصوصي نصرت ته په دغه باب کې قدم واخله او ته خو دغه باب نه ته په بل لار باندې روان چې کوم شي کې تقلید نه ده نو بهر تقدیر خلاصه د دې مجلس دی تر وخت جمهوریت او اسلام لا متقابل شیان دي جدا جدا حقایق اسلام دی الله پاک دومره نه کې کمزور ہے چې مونږ کله جمهوریت سره سولو یو اسلامی جمهوریت ته بل غربي جمهوریت کله د کمیونیزم سره سولو یو اسلامی کمیونیزم دا یو روسی کمیونیزم یو اسلامی سوشلیزم دا بل روسی سول اسلام خپل ځان ته نظام دا مستقل په هر میدان کې خپل اصول لري عقایدو کې خپل اصول اخلاقو کې خپل اصول په سیاست کې خپل اصول اقتصاد کې خپل اصول کامل دا جامع دا زتوایما الدین و دین الحق نظام کامل جامع ثابت زګه دا ترجمه تکو اسلام په خپل اصولو کې په هر میدان کې چې د کوم اصول دی اسلام ترمیم ته نه دی محتاج نن ندري سلور کاله مخکې د دنیا اقتصاد ډیر زیات متزلزل شو ډیر سخت خراب شو د امریکای اقتصاد ضربه وخوړه د هندستان اقتصاد ضربه وخوړه دنیا کې اقتصادي داس یو تحول را بیا هم نسبتا د عربو اقتصاد خو د عربو اقتصاد هغه خو مخبل اوریدل یو لیدل چې ماهرین د اقتصاد د امریکای هغه په دې خبره باندې سوچ کوي راپورټ به مې اوریدل راپورټ به مې لیدل چې د نشر چیرته د عربو اقتصاد لول نسبتا خدا دوی په دې نتیجه باندې ورسېدل وې دا ځکه خدای چې په اسلام کې د اقتصاد په حواله سره یو اصل دی چې سود بند ده سود حرام ده فاذنوا بحرب من الله دا چون کې د په سودی طریقې سره د اقتصاد نه سنبال کړه سود پکې بند دغه د برکات دي چې د دوی اقتصاد اوسم لاخه بقاعده مشوره ورکړه چې د سود په باب کې زموږ چې کوم اصول دي د اقتصاد په دې باندې باید چې نظر ثانی وشي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم ابور معلومی کی قدم په قدم نو دا اصل حقیقت قومت ته چې بیا هم معتدل علما اسی په چا باندې به احتیاط او ورزي او فتوی لګای د ردت او څو د اجازه تم نو دا فرق